ټولې ستاینې الله لري خپلو مشرانو او قدرمنو ادیبانو شاعرانو اوس پرې وشي اجمل خټک سے بلکہ اجمل خټک بابا د مساوات د حق پښتو او حقساري یو استاد د هغه لا ستاسو د موجودګۍ نه نن هم موجوده ده په پښتنو کې چې څومره ستر او عظیم مشران استادان را پیدا شوي دي نه وینم چې هغه به بل قوم کې چېرته را پیدا شوي وي خو د بله مرغه کمی زمونږ دی چې په وخت مونږ د هغوی سره ولاړ نه یو د هغوی قدر مو نه دی کړی تېرو ورځو کې زه او زما یو څو ملګري د پښتونستان د غرب په مسله کې جیل ته تللي وو بندیوان کړی شوي وو هلته ماته پته ولګېده چې 80 کاله مخکې دلته څه مشران په دغه فکر او په دغه لار کې راغلي وو هغوی په دغه فکر او په دغه لار کې دلته جیل تېر کړی وو بله مرغه هغه تسلسل مونږه جاري ونه ساتو د اجمل خټک صاحب د مساوات د فکر نه بخښنه غواړم او تاسو ته چونکې وخت کم دی په لنډو ټکو کې وایم پښتنو د پښتنې خاورې پر ټولو وسایلو سرکاري چوکو او نوکرو اولنی حق ستاسو د پښتنو دی تر څو پورې چې یو پښتون ځوان بېروزګاره وي د پښتنې خاورې په هر څیز په هرې نوکرۍ په هر سرکاري چوکۍ اولنی حق د پښتون ځوان دی بخښنې سره وسلام الله